خپرونه کې ځان ته نه یم. ما سره په خپرونه کې زما نور همکاران هم شته دی چې عرفان احمدزی او عباسین سیلاب. نو هغوی د به هم راشي او تاسو سره به روغبړ هم وکړي او همداراز تاسو ته به دکلمه شوی شعر هم وړاندې کړي. راځئ چې نوی کال په نوي عزم په داسې شان ونمانځو لکه کلیزه د نیازبین بچو کې لکه یادونه د جانان ونمانځو. راځئ چې سږکال یوه لوبه وکړو، راځئ چې سږکال یوه لوبه وکړو، هر یو سړی خپله سینه سیرې کړو، لکه د کاڼو لکه موم زړونه راوباسو ترې، په یو هدف په یو نوم زړونه راوباسو ترې. بیا یې اوبو ته د احساس واچوو، هر یو سړی یې په لوی لاس واچوو، په پاکه مینه په اخلاص واچوو، اور ته تاغوت اور ته خناس واچوو، زړه ته یې کرکه او وسواس واچوو. راځئ چې پاکې ترې کینې ومینځو، راځئ چې پاکې ترې کینې ومینځو، ترې هوسونه او جګړې ومینځو، بیرته یې کیږدو په سینو خپلو کې، ګلونه وټومبو شملو خپلو کې. راځئ چې سږکال باندې نوم کیږدو، نوم پرې د مینې د ماشوم کیږدو، د مینې کال باندې ونوموو لکه معصوم بچی ونازوو. راځئ چې خلکو ته ثبوت وښایو، راځئ چې خلکو ته ثبوت وښایو چې مونږ هم په مینه ژوند کوی شو، چې مونږ هم په انسانیت مین یو، په محبت مین یو، په محبت مین یو.